سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. زه یم سید خالد سادات او تاسو ګورئ ټیکنیکل فضل یوټیوب چینل. نو دوستانو که زموږ چینل ته نوي راغلی چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو هم شیر او لایک کړئ. نو نننۍ ویډیو زمونږ د فوټوجي باره کې دی چې دغه د عکسونو ډیزاین کیږي په دې فوټوجي اپلیکیشن کې. راځو تاسو ته زه د اپلیکیشن دننه کوم خصوصیات چې دی هغه هم تاسو ته ښیم. اپلیکیشن مو چې کله خلاص که تاسو به ایډ ټکس باندې کلیک وکړئ او دې ځای کې به تاسو لیکنه وکړئ، نوم لیکئ یا کومه لیکنه کوئ نو دغه ځای نه به تاسو لیکنه کوئ. همدې ځای کې بیا د دې لیکنې خپل فونټ چې دی هغه دې ځای کې هم ټاکل کېږي، دې نه خواته بل یو آپشن لري هغې ځای کې هم ټاکل کېږي. زما خپله دا فونټ زیات خوښېږي، تقریبا د نورو کې دومره هغه نشته، دا لږ ښه ده. دا مې انتخاب کړم. دې ځای کې تاسو د دې سایز هم ټکسټ سایز باندې به کلیک وکړئ، د دې لیکنې سایز غټولی شئ. بیا ورسره خوا کې سلیکټ کلر باندې که کلیک وکړئ نو تاسو ته د لیکنې رنګ بدلیږي دلته. راځو دلته د دوستانو د دې لیکنې فونټونه څنګه ورته نور فونټونه وټاکو. ډېر لوکس فونټونه دي کې نور هم شته، د رقم دي، خو زما ته دا خوښ نه لګي، نورو نه ښه ده. تقریبا تاسو وګورئ دوستانو دې ډېر زیات دی که نه. بعضې دوستان د دې فونټونو نه هم ډېر خوند اخلي، ځکه دا رنګارنګ لیکنې چې بعضې دوستان د ایډیټینګ لپاره استعمالوي. ایډیټران شته داسې چې لیکنې کوي هغې کې بیا دا تاسو به لیدلي زیاتره خلک ډېر ښه خط په دې خپل پوسټونه د هغې باندې دوی لیکلی وي، نو هغه په دغه فوټوجي کې هم لیکل کېږي. پکزل لایب اپلیکیشن د هغې کې هم کولی شئ، خو فوټوجي تقریبا پکزل لایب ته لږ ښه ده. دې ځای نه تاسو د دې فونټونو رنګ تاسو کولی شئ بدل کړئ. تاسو ګورئ دوستانو ډېر ماډل فوټوزونه دې کې شته. زما دغه خوښ دی، دا نو لږ ښه ده، زه دغه انتخابوم. راځو پاس په دې درې ټکو باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته تاسو کنورټ ټو 3D موقع دې باندې به کلیک وکړئ نو دې ځای نه تاسو 3D بیا ټاکلی شئ. زه دلته دغه ځای ته چې راغلی داسې انټرفیس تاسو ته خلاصېږي، دې ځای نه تاسو ټاکلی شئ، هر یو چې خوښ مو یا هماغه وټاکئ نو هماغه ډیزاین کې جوړېږي. نو زما دغه خوښ دی، دغه ساخت باندې به کلیک وکړئ. دا اپلیکیشن چې دا ایرانی اپلیکیشن ده، نو دی کې دا ځکه ایرانی هم شته ده او پاکستاني اردو او دا شیونه نور هم ژبې شته ده، خو دا ایرانی پکې ما سلیکټ کړې ده. نو د دې اپلیکیشن باندې یو څه ایډ راځي، هغه ایډ به وګورئ، تقریبا نیمه دقیقه وي. دوستانو د ایډ د خلاصېدو وروسته نوره طریقه هم کوو، انتظار کوئ. نو اوس راځو دوستانو دا یو څه مشکل پیدا شو په دې سرور کې لږ څه. زه بیا هم هڅه کوم چې تاسو ته جوړ کړم، ځکه دا تقریبا یو څو دقیقې مخکې په دې ټرای وکړه، جوړ مې کړو. تاسو وګورئ دوستانو یو دوه نور پکچرې ما جوړې کړي دي پاس. نو تاسو کولی ډېر اسانه جوړ کړئ. په دې کې رنګارنګ کوم فلټر چې دې کې شته ده، تاسو کولی شئ انتخاب کړئ هغې ځای نه، او دلته تاسو ته اټومیټکلی جوړېږي. بیا تاسو په ډاونلوډ با کیفیت باندې کلیک وکړئ، دې ځای نه تاسو ته دغه کوم ستاسو عکس چې ده دې ځای نه ډاونلوډېږي، ډایرکټ اټومیټک ګیلري ته ډاونلوډېږي. دوستانو ویډیو تر پایه پورې وګورئ.
چینل ته که نوي راغلی در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو هم شیر کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. زما انټرنیټ یو څه سلو دی، تقریبا یو دقیقه دوه نیسي، خو زه به دا ویډیو تاسو ته لږ مخکې کړمه. تاسو وګورئ دوستانو، ما مخکې یو دانه هغه کړی و، هغه اوس اټومیټیکلی ما ته راورسېده. نو ډېر زبردست ایډیټینګ دی، په خپله اټومیټیکلی کوي. تاسو چې کله هم ډاونلوډ کوئ نو همغې ځای نه ډاونلوډ ووهئ، ډاونلوډ با کیفیت ډایرکټ اټومیټیکلی ستاسو ګیرې ډاونلوډېږي. نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.